یو قدم چرته پاتې یو. په افغانستان کې 42 ژبې دي. په 42 ژبو کې یوازې دغه متل چې ښځه د کور ده یا د ګور ده هغه په پښتو ژبه کې ده. زما نن خبرې ډېرې زما په مجموع کې د لر بر وطن دپاره د ټول افغان ولس لپاره زما دغه پیغام ده. خو زه دغه خبره ځکه ډېر پښتنو ته یا پښتون قام ته کوم چې دغه متل یا دغه اصل په پښتون قام کې ډېر ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. نو دغه اصل لپاره باید کار وکړو. باید هر ځوان په تعلیم په علم باندې باید سنبال کړو. او بل دا چې مونږ دلته په هالند کې د پښتو ژبې آنلاین کورسونه دایر کړي دي. د دغه وروسته به دا باندې خبرې وکړو. یوه خبره ده چې مهاجرت هیڅوک په خپله نه انتخابوي. یو انسان مجبوریږي چې باید مهاجر شي. دغه د مهاجرت یوه ډیره شومه پدیده یوه ډیره خرابه پدیده ده چې په انسان باندې تحمیلیږي. او په دغه پدیده کې انسانان چې یو څه له لاسه ورکوي هغه هویت ده. هغه هویت د خلکو ورکیږي. نو د دې لپاره چې موږ خپل هویت ورک نه کړو دغه طرز زموږ هر افغان سره په کور کې د هر یو انسان سره شته. ځکه ټول دلته اولادونه لرو او په دې باندې پوهیږو دا احساسوو چې دغه هویت ورکېدونکې ده. که موږ هغې ته کار ونه کړو هغې ته مبارزه ونه کړو نو د دې لپاره چې دغه هویت مو ساتلی وي او د هویت ساتلو اولنی رکن هغه ژبه ده. نو د ژبې دپاره کار کول نو ځکه پی ټي ایم هالند دغه نوښت وکړو تر څو موږ دلته ځوانې طبقې ته نوي نسل ته خپله مورنۍ ژبه تدریس کړو او په معیاري ډول البته ورته تدریس کړو. یعنې زه ویاړ کوم ټول پی ټي ایم هالند په دې باندې ویاړ کوي چې موږ ډېرې مجربې او ډېرې تکړه استادانې لرو او ډېر زحمتونه وباسي. دغه دریم کال ده چې دغه پروګرام روان ده او دغه پروګرام لا تر اوسه په ډېره کامیابۍ سره ځي. نو په دې کې د ټولو میندو پلرونو د ټولو همکاري د ټولو یعنی یو ځای ګډ کار دی چې موږ باید ورته وکړو او ډېر د دې ضرورت هم ده. دا په ښوونځو باندې دی. دا د ماشومانو په مکتب باندې دی. د 2000 نه پس کله چې امریکایان راغلل افغانستان ته خارجیان راغلل نو د پاکستان د پنجاب استخباراتو د هغوی فوج ښه پلیننګ سره 15 کاله پلیننګ وکړو او په هغه پلیننګ کې منصوبې جوړه کړه چې اول به دلته مونږ په پښتونخوا کې د پښتنو ماشومانو خاص کر د جینکو دا ښوونځي او دا مکتبونه دا سکولونه دا کالجونه دا به د منځه وړو. ځکه دښمن ګزار دا په رڼا باندې چې کله رڼا وي بیا تیاره نه راځي. او پاکستان فوج او پاکستان په دې خبره باندې پوهیږي. داسې ساده نه دی. هغه مخکینی ګزار دی په مکتبو کو تقریبا 3000 مکتبونه د ماشومانو دی د منځه یوړه. چا ورته بم کېښو چا وله ورکو. د چا مکتب چې دی هغه د منځه لاړو پاکستان فوج ورته ورکو. که هغه طالب دی که هغه د پښتون په شکل کې څوک و یا هغه د مذهب په شکل کې څوک و خو هغه راغو کېښو ورته او رڼا چې دی د منځه یوړه. تقریبا 3,500 دا مکتبونه لاندې پښتونخوا کې د منځه یوړی شوه. حقیقي پوښتنه وشي چې آیا په اسلام کې د میرمنو د تعلیم او د پوهې او د زده کړې منع شته؟ ټول په خپلو مصاحبو او انټرویوګانو کې دا خبره 100% کوي چې نه اسلام راغلی هم د دې دپاره دی چې هم نارینه ته علم وړاندې کړي هم ښځینه ته علم وړاندې کړي. ښه چې بیا ترې پوښتنه وشي چې ښایي تاسو ولې دا کار کړی؟ ټول دا خبره کوي چې ولا د مشرانو د طرف نه فیصله شوې ده. مشرانو ولې کړې ده؟ دا خبره کوي ولا نو د سیاست تقاضا همدا ده. نو ښایي بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا اسلامي حکم نه دی سیاسي حکم دی. دغه سیاست دغه لعنتي سیاست زمونږ ښوونځي بمبار کړل، زمونږ ودونه یې بمبار کړل، زمونږ ختمونه او خیراتونه یې بمبار کړل، زمونږ دغسې د ټولنې
نارینه او ښځینه نه راته مشر پرېښود نه راته کشر پرېښود نه نارینه راته پرېښود نه ښځینه راته پرېښودله په هر قسم په مختلفو بهانو باندې موږ او تاسو تکه تکه کړو تر دې اندازې پورې چې زموږ خورکۍ دې خبرې ته اشاره وکړله دغه سفر د وطن نه بیرون تلل چې هجرت ورته وایي یعنی مهاجر دا خو تر څو پورې چې انسان مجبوره نشي زه فکر نه کوم چې خپله کورنۍ او خپله خاوره انسان پرېږدي قسم مې دې په خدای وي چې دغه یوه ټکۍ ده چې وایي د مسافرو به څه اختر وي که نه داسې یوه ټکۍ ده د مسافرو به څه اختر وي پردي وطن کې د وطن ارمان کوي نه زموږ او ستاسو اخترونه هم په همدغسې قسمونو باندې په دې ملکونو کې تېرېږي سره د دې چې امن یې راکړی امنیت یې راکړی ډېر ښه سهولتونه یې راکړي دي مګر د وطن نه زړه نه شکېږي علت یې دا دی چې موږ ناپوهي دغه سرحد ته راورسولو چې وطن یې راباندې خراب کړ او د وطن سره مینه یې راباندې خرابه کړله قدرمنو دوستانو ټول علما چې پوښتنه ترې وشي چې اسلام د علم په هکله څه وایي نو اولینه خبره یې دا وي چې کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل شو اولینه سوره نازله شو هغه د اقرأ په نامه باندې وه چې یعنې ولوله نن ورځ د جون د میاشتې په 10 تاریخ دی نن موږ په هالند کې ټول افغانان میشت افغانان راټول شوي وو او موږ د افغانستان د اوسني واکمنو نه غواړو چې د نجونو په مخ مکتبونه خلاص کړي او نجونې پرېږدي چې د خپل حق نه استفاده وکړي او مکتب ته ولاړ شي او موږ د خپل غږ غواړو چې د افغانستان واکمنو ته ورسوو او د دې په خاطر موږ دلته نن راغونډ شوي وو موږ بهرمېشت افغانان چې په هالند کې اوسېږو نن د یوې غونډې لپاره دلته راجمع شوي یو او غواړو چې د مورنۍ ژبې زده کړې د ارزښت په اړه د خپلو ماشومانو سره چې د هالند په هېواد کې ژوند کوي خبرې وکړو او د مورنۍ ژبې ارزښت ورته څرګند کړو په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا څخه نن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم تحصیل او د ښځو د کار د بندیز لرې کولو لپاره یوه غونډه رابلل شوې ده نن میشت افغانان په افغانستان کې د واکمنې ادارې څخه غواړي چې هلته د خپلو خلکو د خپل نیم نفوس د دوی د راتلونکي د دې هېواد د راتلونکي د ښېګڼې دپاره پرمختګ دپاره د تعلیم او د رڼا دروازې پرانیزي